معزز علماء کرام، مدرسه کې موجود زما مشران ورونو او دا بناتو د مدرسې په چار دیوارۍ کې خويندو میندو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا نن تقریب او پروګرام چې جوړ دی او موږ تاسو را جمع شوي یو، نو د دې پروګرام او د تقریب تعلق د ستاسو د ماشومان او د بچو د قرآن او د احادیث مبارکه او علم زده کړی دی، او شپږ بچی او ستاسو خویندې ستاسو لوڼه هغې نه الله رب العالمین د احادیث مبارکه او علم ورکړی دی، او د هغوی د چادر پوشۍ او د ختم بخاري شریف د جلسې په دغه خوشحالۍ کې دا مجلس برابر شوی دی. زما عزتمند ورونو، زموږ ورور په دې مدرسه کې لګیا دی، ستاسو د خویندو د خویندو خدمت کې د لوڼو خدمت کې جامع حفصه البنات مولانا جان صاحب، الله دې په عمر کې برکت واچي او دغه سعی او د خواري دی الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. زما عزتمندو، علم د قرآن او د احادیث دا ډېر لوی شی دی او د الله په نسبت باندې د دې علم خاون او عالم له الله په ډېر لوی منقبت او ډېر لوی حیثیت او مرتبه ورکړې ده. قرآن حکیم کې الله رب العالمین فرمایي يرفع الله الذين آمنوا منكم، الله وی مؤمنان او نیکانو خلق له ما یو مرتبه ورکړې ده، یو عزت دی ورکړې ده په انسانانو کې. دغه دنیا کې انسانان مختلف فرقې او مختلف ډلو کې تقسیم دي، عیسایان هم شته، یهودیان هم شته، هندوان هم شته، سیکان هم شته، دهریان هم دي، هر قسمه ډله پر دنیا کې د انسانانو آباد ده. لیکن الله رب العالمین چې په دغه جمله انسانانو کې مؤمنانو له او د رسول الله مبارک امت له یو لوړ شان ورکړی دی، یو لوی منقبت او یو لوی حیثیت الله رب العالمین مسلمانانو او مؤمنانو له ورکړی. نو بیا الله وی عام مؤمنانو له خو ما مرتبه ورکړی د فضیلت نه ورکړی دی، لیکن پدې کې هغه خلک چې هغه بیا د علم خاوندان دی او الله پاک د قرآن او د احادیث مبارکه او پوهه او علم ورنصیب کړی دی، الله وی ګورې دې خلق علما بیا ډېرې لویې درجې ورکړي دي. د عام مؤمن او مسلمان او د امت محمدی دی یو فرد خوشته یو مرتبه او یو درجه په انسانیت کې، لیکن په دغه مؤمنانو مسلمانانو کې چې بیا کوم د علم خاوند دی او الله پاک د قرآن او د حدیث او د فقه او پوهه ورکړی ده، او بیا هغه خویندې میندې چې هغې له الله د قرآن او د حدیث پوهه ورکړي او علم الله ورنصیب کړي، الله وی دوی له ګورې ما بیا خاصه درجه او خاص لوړ مقام ورکړی دی، او دا مقام چې حاصل دی ګورې دا د علم په بنیاد حاصل دی، او د علم نه مراد ګورې زما عزتمندو د قرآن او د حدیثو علم دی. ستا ذهن ته د علم نه ګورې دا نور د دنیا علوم را نشي، دغې ته مونږ علم وایو دي نور علومو ته، خو دا اصل ګورې علوم هم نه دي، دا د کسب ذریعې دي، که ډاکټري ده او که انجینري ده او که فزکس دی او که میتھس دی او که فزیالوجي ده او که باټني ده، دا څومره ساینسي سبقونه دي او علوم دي، دا دې ټولو تعلق ګورې بنیادي طور د کسب سره دی. هغه د انسان د معاش د ذریعې د برابرېدلو ذریعه ده. انسان وایي زه حلال روزي وګټم، بچي باندې ډاکټري زده کړي ډاکټر شي حلال رزق ګټي، انجینري زده کړي هغه د حلال روزۍ د ګټلو ذریعه شوه، بل یو کسب زده کړي، بل یو هنر زده کړي، نو ګورې بنیادي تعلق د هغې د هنر سره دی. هغه هم په انسان باندې زده کول پکار دي، ځکه د دنیا نظام په دې هنرونو روان دی. دنیا کې ډاکټر نی د انسان زندگی تیرول ګران شي، ځکه مرضونه راځي د هغې علاج پکار دی. په انسانانو کې انجینیر نی زندگی تیرول بیا ګران شي،
دغه دنیا امور دي انجینیر ته پکې ضرورت دی دغه رنګ ار یو فن او ترکان دي کلواری د کګلکاری دا ار یو ته په خپل ځای باندې اجت دی دا وزد کول پکاري که انسان کور جوړي پای ګلکار پکار دی پای کې ترکان پکار دی پای کې لوار پکار دی پای کارپنټر پکار دی پای کې اسره ټری والا مرګره پکار دی علي وکور برابرۍ رنگساز پکار دی ټول امورونه دي انجینیر پکار دی نقشه جوړ کی الیکټریشن پکار دی د بجلی فټینګو کی نو دا ټول امور دی دا ټول د کول ضروری د دنیا د زندګۍ د تیرونو لپاره لیکن بنیادی مقصد ګوره دا نه زما عزتمند مقصد هغه د قران او د احادیث او علم دی چې کوم د پاره الله پاک د دوه جهان سردار مبارک را لګلو کوم د پاره چې دنیا ته یو لک سریر زرع انبیاء الله را لګلو د دوه جهان سردار مبارک خپل فرمایي انما بعثت معلما د ما دنیا تبعثت په حیثیت د معلم شوی دی د چې الله را لګلم دې د پاره را لګلم چې خلکو د تعلیم ورکم نو رسول الله مبارک خو ته لواري او ترکانی نه خوله او نه هغه چې د ډاکټري او انجینیر خوله اخو د دوشي زونه علم خودلې دی یو د قران علم خودلې صحابه کرام ته یو د احادیث مبارکه او علم خودلې دی او صحابه کرام یو لک سریر زره تقریبا صحابه هغه علم د قران او د حدیث بیا منتقل کړي خپل شاګردانو ته او دا غین روان دي امام بخاری ته دا اوس دلته کې راو رسید استاسو د کور او استاسو د محلې د بچي او د خويند استاسو په دا علم باندې الحمدلله منور شو نو بنیادی شیز ګوره علم دې زما عزت مند دنیازی شیز دا اوچت مرتبه او د لوړ مقام د حصول لپاره ګوره هغه علم دی الله په علم خلق لډیر لوی مقامونه ورکړي زمون په محدثینو کې لکه څنګه چې امام بخاری رحمه الله دا کتاب پروت دی دغه رنګ یو بل ډیر لوی محدث تیر شوی حضرت امام ابو داود رحمه الله او په احادیثو کې دا هغه یو کتاب دی مجموعه د احادیث را جمع کړي دا په سنن د ابي داود سره مشهور دي سنن ابي داود دا اهم د حدیث لوی کتاب دی په دغه زمانه د امام ابو داود کې یو ډیر لوی بزرګ او سهل تستری رحمه الله نو سهل تستری رحمه الله یو ورځ راغی او امام ابو داود رحمه الله په درس کې ناشته په حلقه کې او د احادیث مبارکه او درس کوي او په منډه په تلوار راغی نو امام ابو داود سے ته مخامخ ودرید او په هغه باندې درس بنک زمونږ استادان د احادیث مبارکه او د څومره شيوخ دي دوی د عام خبرو لپاره د خپل حدیث او درس نه بندي دا به د بدا د احادیث مجلس کې انقطاع واستل بغیر د مجبورینه نو دا سهل تستری سے براغي او امام ابو داود سے باندې سبق بنک او توي حضرت څنګه رالی زه خو د حدیث په درس کې مشغول هم طالبان راته ناشتي دغه بزرګ او دا نیک سړی دی وتوي یو غرض لراغلی هغه دا چې هغه غرض او هغه مقصد نه چې کوم لراغلی ګوري هغه هم پوره کې زما یو مطلب پس راغلی یو عرض پس راغلی خو چې هغه مال ګوري خامخا پوره کې امام ابو داود سے وتوي حضرت چې زما د وس دلاندې مستعار غرض او مقصد د پوره کوم خپل عرض راته وایا سهل تستری سے وتوي نا خبره به علیکم چې ما سره د ما وعده کې چې یرا زما دا کار به تکي او زما دا مقصد به پوره کې وعده برا سره اول کې چې وعده دې را سره نه کړي نو ګوري بیا را خپل کار او خپل غرض نه امام ابو داود سره مجبور کړ او هغه سره هغه نه وعده واغشتا هغه سره وعده وکړه چې حضرت دستا په وس کې نو زبستا خبره پوره کم مقصد به دې پوره کم خبره راته دا سهل تستری رحمه الله سوي پیسو پس نه دی راغلی بل څه پس نه دی راغلی امام ابو داود ته وی حضرت غرض او مطلب مدا دی چې دا خپل جبه مبارک رو باسا چې زه خپل کم دا جبه چې په کومه جبه باندې ته د احادیث مبارکه او درس کې دا جبه در بار کچ دا جبه د لزخ کل کم امام ابو داود سے بوتوی حضرت زما جبه سره پارخ کولې دا خو ما ته مناسب نخکاری ته ډېر لوی سړی
هغه ته ما سره د وعده کړی دا وعده هغه وعدې په بنیاد امام ابو داود رحمه الله خپل جبه د خپل نه راوستا او سهل تستری چې لوی بزرګ او لوی ولی الله د خپل زمانه هغه د امام ابو داود صاحب جبه خپلې ما عزت مند دا د علم مقام دی دا د علم قدر دی زمونږ یو فارسیبان شاعر وای قدر زر زرګر شناست وقدر جوهر جوهری دا زر قدر دا زرګر سری که یو شیز چا زیړو اومن ته په ځمکه باندې نو هغه زرګر پیژنې موت یې نه پیژني موت ابو جلکه دا خوډر خسر دی جیب کې به پټو منډو چې زم چې دا ځان نه خرج کم دا د بلو پیسې دي لیکن چې زرګر له یو سودا سي لاس کې وته ګوري هغه مړه دا خو د زیړو سګوت مړه هغه ته دا خسر نه دي نو پسرو باندې زرګر پیږي چې دا سر دي کنه دي او بیا د سرو دا کم کیرټ دی کسته کې 20 کا 18 کیرټ دی هغه شان دا سرو مت معلومیږي دا بیکار سر دي که خسر دي دغه رنګي د ملغلر او د غمو چې څوک کاروبار کوي نو په ملغلر او د غمو په قیمت دغه پوي جوهری په ملغلر پی کچالاس کې غوتما چولې د ماته او خولا زبم دا ډېر قیمتي کانه د مینس کې واغه د شیشي وي مونږ نه پیژن لیکن چې کم سړی دا غمو د غوتمو کاروبار کوي هغه د بل پلاس کې چې غوتمه سي کې پته وته لګي چې لکه دا غمه کم یو دی او چې دا یو نو عامل بیا د کمه مرتبه لري څومره قیمت لري هغه ته قیمت دا غي معلومي اما عزت مند سهل تستری رحمه الله د خپل زمانه بزرګو هغه ته اندازه کېدا هغه ته قدر معلومو چې دا امام ابو داود رحمه الله د کمه مرتبه او د کم شان خاوند دي نو د کم زین راغي درد حدیثی به بنک او د امام ابو داود رحمه الله جبخ کولی دا د علم په وجه باندې دا عزت او دومره قدر یې چوک دا د علم د احادیث مبارکو په بنیاد باندې د ما عزتمند د قران او د حدیث علم دا د ډیر قیمتي نعمت دی د الله پاک دا د الله خاص فضل لګوري ومونږ او تاسو الله ډیر نعمتونه کړی انسانیت اشرف المخلوقات مرتبه الله را کړی دا د دنیا مخلوقات ته الله پاک انسانان پیدا کړی اسلام او د ایمان نعمت را کړی دی روح صحت او زندگی را کړی دا مال او جیداد او بچی را کړی دی عقل او سترګې او غوږونه را کړی دي خاندان او معاشره د اسلام خپل د پښتو د غیرت معاشره را کړی دا ټول د الله نعمتونه دي ډیر نعمتونه دي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كبار خدای وي تمره نعمتونه چې د شمیر نه زیات دي حقیقت ته لیکن زما عزتمند علم د قران او د حدیث وردا په دې نعمتونو کې ډېر لوی نعمت دي تاسو په دې شکر ادا کې د الله حمد ادا کې ټول وای الحمدلله چې دغه نعمت الله نن تاسو لوریا نو تاسو بچو ور نصیب شپږ بچي تاسو عالمات شو قران او د حدیث زده کړو او تاسو په دې د خدای شکر ادا کې چې تاسو په دې محله کې ستاسو دارور لګیا دی مولانا الله دې په عمر کې برکت واچي د علم او د قران او د حدیث خدمت کوي تاسو ته یو باغچه جوړه کړې ده مدرسې راته برابر کړې ده د بناتو او بیا د هغې کور والا لګیا دی او په دې کې خدمت کوي او ستاسو کورونو ته دغه قران او د حدیث رڼا او علم دررسي قسم دې ګوره دا د خدای ډېر لوی فضل او لوی احسان دی اسیم الحمدلله ما نه مخکې مولوي صاحب امیر صاحب د مدرسو په اهمیت خبر او کړو ذکر یې وکړو چې په 400 کې الحمدلله ټول نزيات مدارس دي دا د خدای احسان دی په موږ باندې دا پښتو د غیرت وطن دی الحمدلله د لری لری نه خلک راځي دلته 400 ته قسم دې مو خو د خدای څومره رحمت ادا کو کم دی نو